پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي وای په اخره زمانہ کې به 2 او یا 3 او یا فرقې جوړی شي. صحابه تاسو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما فرقه به پکې په سم لاري په صراط مستقیم باندې وي په هدایت باندې وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتو فرمایل ما انا علیه و اصحابي چې په کومه لار زه روان یم او زما صحابه روان دي دا لار روغه لار دا صحیح لار دا صراط مستقیم دا په دې باندې چې څوک لاړل هغه به کامیاب شي او دغه فتنونه به محفوظ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جون تیر کړی دی کورې مو ښځې مو بچی مو کاروبار مو همدغسې معاشره و هغې کې اوسېده او ژوند یې تېره. د هغه نه وروسته صحابه کرامو د هغه په نقش قدم باندې هغسې ناشنا مخلوق د اسمانه نو راغلی ودونه هم کړي بچی یې مو کاروبارونه یې مو حجره جومات یې مو. هغوی د پیغمبر علیه السلام ژوند ته کتل چې پیغمبر علیه السلام څنګه ژوند تیر کړی دی موږ به هغسې ژوند تیرو. او خو بیا داسې عاشقانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول ژوند کې تر مرګه پورې 2 ټیمه په مړه خېټه باندې روټۍ نه وه خوړلې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای کله کله با 2 میاشتو کې مونږه 3 میاشتې ولیدې سپومې به مولیدې چې 2 میاشتې نو 2 شوې او چې 3 مرخکاره شي نو 3 مسړی وویني نو په 2 میاشتو کې به مونږه 3 میاشتې ولیدې سپومې به مولیدې چې راوختې خو زمونږ په نغري کې به چاته اور بل نشو. په نغري کې به کله کله چې دی نو شنه و آخر زرغون شو په کور کې به اور نه بلېده. یو صحابي ته تپوس کوي بیبي ستاسو ګزاره په څه باندې وه تاسو به څه کول؟ نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وایي زمونږ ګزاره په 2 تورو څیزونو باندې وه یو قجوره او یو اوبه چې د لوښي کې پرتی وي نو تور ښکاري یا مشکیزه کې پرتی پخوا هغه مشکونه نو تور ښکاري وایي په 2 تورو څیزونو باندې زمونږ ګزرانو یو قجوره اوبه هم خوړه او اوبه به مو پسې وڅکلې بس ټوله ورځ به په هغې تېرېده. دغه د هغوی ژوند و. وروستو زمانه کې صحابه کرامو سره فراخي راله مالدار صحابه کرام. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ صحابي دی بین الاقوامی منډې وي لوی تاجر لوی کاروباري لوی درستخان به خور کړو قسمه قسم نعمتونه او به پراتو را بغه او بدرید وت خلق پناستو چې او به قتل د خوراکونو ته او د نعمتونو د الله ته نو په جړا بش او به فرمایل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې خدا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو چرته په مړه خېټه روټه نه وخوړلې او موږ به دا دومره خوراکونه کو د دې غم نه په جړا شو او دومره ډیر او درد سره به او جړل چې هغه ټول مجلس په سره په جړا شو هغه ټول به او جړل کله کله به یې روټه دغه صفات شو خلکو په جړا باندې یعنی هغه هم دا نه خو خوله چې مونږ د پیغمبر علی السلام نه لګ داسې خجون تیر کو چې څنګه هغه تیر کړی چې هغه سي جون مونږ هم تیر کو دا هغه عشق او محبت او ګینه د الله نعمتونه دي استعمال یې حرام خو نه دي جایز دي خو نه دا هغه عشق او محبت چې څنګه جون پیغمبر علی السلام تیر کړی دي چې دغه سي جون مونږ هم تیر نو د صحابه جون زمونږ د پاره یو نمونه ده
چې مونږ د هغوی ژوند ته وګورو او مونږ هغسې ژوند تیر کړو. یو صحابي دی تمیم داری رضی الله تعالی عنہ، مشهور صحابي دی. دا د شام اوسیدونکی مدینه منورې ته راغی، مسلمان شو، هجرت یې وکړه، د شام نه راغی، نو ځان سره یې تیل راوړي. شام خو ترقي یافته علاقه وه، نو هلته رڼاګانې وي، ډیوې وي، نو د ځان سره د رڼا دپاره ډیوې راوړې وي او تیل یې ځان سره راوړي. په مدینه منوره کې دا بندوبست نو. مسجد نبوي ته راغی، شپه وه، تیاره وه، چې ویې کتل دلته خو تیاره ده، په منډه هغه ډیوې بلې کړې، تیل یې پکې واچو، مسجد نبوي کې رڼا شو. په لومبي ځل په مسجد نبوي کې ډیوې بلې کړي دي، دا تمیم داري رضی الله تعالی عنہ بلې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راغی ویې کتل جومات کې رڼا ده خشته، خو په تیاره کې مونځ کو، د رڼا هیڅ بندوبست نو. چې رڼا یې ولیده دا چا کړي، دا رڼا چا جوړه کړې ده؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تمیم داری د دې رڼا بندوبست کړی دی. تمیم داری ولاړو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره خوشاله شو په هغې باندې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی تمیم داری که زما بله لور وه نو وی ما به تاله په نکاح باندې درکړې وه، ما به ته خپل زوم جوړ کړی وي. دومره تې خوشاله شو په هغې باندې چې تا زما مسجد نبوي کې او د خدای په کور کې تا داسې رڼاګانې راوستې. په دې باندې پیغمبر ډېر خوشاله شوی دی. مونږ ته تاوان ښکاري چې په جومات کې بلب ولګو، لږه رڼا زیاته کړو، مونږ ته تاوان ښکاري، خفه کېږو پې چې بل راځي. ګورې خیال کوئ بجلی بله نه کې، بلفونه زیات مه لګوئ، رڼا مه جوړوئ. پیغمبر علیه السلام په دې خوشاله شوی. قرآن کې الله فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد، جماعتونه خشته کې زیب و زینت جوړ کې، په جماعت کې خشته جماعت جوړ کې، مزیدار جماعت جوړ کې. پیغمبر علیه السلام په دې باندې ډېر خوشاله شوی دی چې په جماعت کې رڼا ولیده، دومره خوشاله چې زه تا خپل زوم جوړو. خو که زما لور وي. خوا کې یو بل صحابي ولاړو، هغه وی یا رسول الله زما لور کور کې شته که نه؟ دا خو مسافر راغلی و د مشام نه، د ده خو کور مور نو، بچی یې نو، ښځه یې نه وه. وی یا رسول الله ستا لور که نشته نو زما لور ستا لور ده که نه؟ یا رسول الله راځئ کینئ نکاح ورسره وتړئ چې دله واده. په حقه ټیم یې وله نکاح وتړله او ور واده یې کړه. عجیبه خلک وو صحابه کرام. تمیم داری رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی په بیت الله کې څلورو کسانو په بیت الله کې دننه په یوه شپه کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوستی دی. دی په پوخ عمر کې ګوره راغلی او مسلمان شوی، خو د قرآن حفظ کو، یاد یې په هغه څلورو کسانو کې یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، یو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ، او یو دا تمیم داری. دا درې صحابه کرام دوی په یوه شپه کې په بیت الله کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید لوستی دی. او یو امام ابو حنیفه چې زمونږ د مذهب امام دی یو هغه لوستی دی. دې څلورو کسانو په یو رکعت کې په یوه شپه کې ټول قرآن مجید لوستی دی. دونه پوخ قرآن د یادو، قرآن حافظو. دا روجه چې کله فرض شوه نو تراویح د شپې صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام شروع کړ. صحابو ته وی د شپې به تراویح کوي، یعنی د شپې مونځ به کوي، قیام اللیل به کوي. د سړو دپاره پخوا به زنانه هم په جوماتونو کې مونځ کو. په دغه وخت کې لا زنانه بندې شوې نه وي، نو زنانه به هم جومات ته راتلې، یو طرف کې به ولاړې وي او مونځ به یې کو. په تیاره وه که نه، چا ځلي دي چې ښځې دغلته ولاړې دي. دا خو وروستو دا رڼاګانې رالې، نو تیاره کې به زنانه راتلې او هغوی به مونځ کو.
نو تراویح جدا جدا کړي، د زنانه وې ځان لکړي او د سړو یې ځان لکړي. د سړو د پاره ابی ابن کعب مقرر ک وې ته به د سړو ته تراویح کې، او تمیم داری رضی الله تعالی عنہ هغه خزو د پاره مقرر کړی ته به د خزو ته تراویح کې، ځکه زنانه مخ کې جمع نشي ورکول نو سړی به ته مخ کې کی. نو تمیم داری د زنانه د پاره مقرر ک وې ته به دوی ته امامت کې او ته به دوی تراویح وته کې. نه دا د لوی مرتبه صحابي دی او ډیر زیات عاجز طبیعته. پیغمبر علیه السلام جون ته به قتل چې دی په کور کې څه کوي چې زما غسی وک. نو یو ځلې لګیاو د اس د پاره دا اوربشي د دینه دا چیلکا دا پوستکی ته لرکاو او لګیاو هغه ته هغه صفا کولی پوکې به ورکاو. نو چا وتوي وی کور کې زنانه شته نور خلک شته غوی به کوي کنه. هغه وتوي نه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د دې اجرونه او ثوابونه لیدلې دي او ریدلې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې څوک خپل زناورو ته کور کې خدمت په خپل کوي نو الله به دومره اجرونه او ثوابونه ولا ورکوي. نه دا زکه کوم او زکه چې زمونږ د دوانو جهانو سردار په خپل دا کارونه کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جامع به په خپل کور کې ګنډلي، دا تڼې مړې به په خپل اچولي، لوګ جارو به په کور کې والا، زنانو سره به لوخي انزل، چیلې به په خپل لشله. دا پیغمبر علیه السلام دا ټول کارونه دا په خپل په کور کې کړی. نو صحابه او باغوی ته قتل او مقصد به کول. عزت مند دا د غوی جند چې څنګه جون پیغمبر علیه السلام تیر کړو دغه سه جون صحابه کرام هم تیر کړو. او پیغمبر علیه السلام مونږ ته امت تم دا حکم کړی دی اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام د دې ستورو په شان دي، بس کم یو پسې چې تاسو روان شوي بس تاسو په هدایت شي، تاسو په سم لار شي، صراط مستقیم باندې به تاسو لار شي. دغه د صحابه کرامو جند عزت مندو وګورو وورو کتابونه وګورو، کتابونه ډک دي د صحابه د واقعاتونه. دا نه چې دا غوي سه بل دنیا کې اوسېدل او مونږه سه بل دنیا کې اوسېګو. دغه اسمانو دا زمکوا دغه نور اوس پومو دغه انسانانو او مونږه انسانانی. دا بیا خبره ده چې هغه خیر القرون دورو هغه سیمون نشو کولی خو پیخي خو کولی شو کړه. نو د صحابه کرامو پیخي وکړو، دا څومره جون د صحابه کرامو مونږ وګورو وورو چې یاره مونږ هم دغه سي عمل وکړو چې زما پیغمبر دغه سي جون تیر کړی دی، د صحابه کرامو دغه سي جون تیر کړی. اورګه چې زم سنا سه جون دغه په طریقه باندې تیر کړ. الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي.